درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالفتاء د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمې درس ته. سورة بقره او 204 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. د انسان تر وجوده پوری دوه قسمه اعمال یا کارونه تعلق لري. یو هغه قسم کارونه دي چې انسان په خپل اختیار کوي چې پر هغه باندې د الله له طرفه د انسان مؤاخذه کیږي، د انسان گرفت کیږي او انسان سره حساب و کتاب کیږي. دوم قسم هغه کارونه دي چې هغه د انسان څخه غیر اختیاري صادریږي. انسان په اختیار باندې هغه کار نه کوي. مثال په ډول باندې داسې یو کار کوي چې انسان په خپل اختیار نه وي. یو ساده مثال یې داسې دی لکه انسان ته چې د لاس رژېدلو مرض ورپېښ شي، که تاسو پام پر کړی وي هغه لاس په خپله حرکت کوي، د ده په اختیار نه وي، غیر اختیاري وي. یو مثال یې دا دی. او دوهم مثال یې داسې دی چې انسان یې په خپل اختیار کارونه نه کوي. ساده مثال یې داسې دی لکه یو انسان چې بیده سي، د خوب په حالت کې د انسان ژبه چې هر رقم حرکت کوي، هر رقم خبرې کوي، د انسان په اختیار کې دا کار دی نه. نو پر داسې کارو باندې چې د انسان څخه غیر اختیاري صادریږي یا غیر اختیاري کیږي، پر هغه باندې د الله رب العزت له طرفه گرفت نسته. مثلا د یو چا زوی مړ سو، د یو چا پلار مړ سو، غیر اختیاري د سترګو څخه اوښکې راتویږي، پر دغه باندې د دغه انسان گرفت نه کیږي، الله سزا نه ورکوي. غیر اختیاري وژړله، غیر اختیاري د سترګو څخه اوښکې راللې، غیر اختیاري داسې الفاظ وویله چې هغه د شریعت سره ټکر نه وه، نو په دغسې کارو باندې الله رب العزت د گرفت نه کوي. پاته سوله که انسان په خپل اختیار باندې داسې کارونه وکړي چې هغه اختیاري وي. مثلا زوی یې مړ سو، پلار یې مړ سو، بیا دا وویله چې دا څنګه غمونه دي یوازې زما پر سر دي، یا ګریبان یې څیرې کوي مور یا پلار، یا یې بغارې او چغارې زوره شروع کړلې. په خپل اختیار په خپله خوښه باندې یو کار وکړي، پر داسې کارو باندې د الله له طرفه څخه بیا گرفت سه. الله رب العزت د سورة بقرې په دغه اخري آیاتو کې دغسې پیغامات ته اشاره کوي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. لله د الله لپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه دي چې په مځکو کې دي. الله رب العزت ستاسو سره پر هغو کارو باندې حساب و کتاب کوي. که تاسو د مځکې پر سر کوئ او که بل ځای کوئ، الله رب العزت ستاسو سره پر اختیاري کارو باندې حساب و کتاب کوي. د دې څخه وروسته الله رب العزت دا خبره هم بندگانو ته کوي چې ستاسو زړونه هم دوه قسمه ارادې او سوچونه کولی شي. یو هغه زړه دی داسې اراده کوي چې غیر اختیاري وي، د انسان په ذهن کې، د انسان په اراده کې، د انسان په زړه کې داسې خیالات راځي. مثلا یو ساده مثال چې کله کله شیطان انسان ته دا فکر ورولالوي، هغه دا چې ته الله پیدا کړلې، اسمانونه الله پیدا کړله او دا ټول شان الله پیدا کړل، الله بیا چا پیدا کوي؟ دا د انسان په زړه کې دغه غیر اختیاري یو فعل، یو وسوسه یا یو اراده، یو کار راځي. فعل به نور ته وایي، کار به نور ته وایي، یو اراده او وسوسه وي. پر دغسې کارو باندې چې قلبي وي، د زړه سره تعلق لري، غیر اختیاري وي، هم الله رب العزت گرفت نه کوي. اما یو سړی قصداً د کفر د خبرې سوچ کوي، قصداً د کفر د خبرې اراده کوي، د یو ګناه د خبرې اراده کوي، پر داسې کارو باندې هم څه تکلیف شته. وروسته آیاتو کې بیا دا راځي چې دغسې احکام بیا په وروستني آیات باندې د سورة بقرې چې آخري آیات ته یې ګواکې دا منسوخه سوله. الله رب العزت د هر هغه چا گرفت کوي کم کارونه چې د انسان په وسه راوي. و ان تبدو او کچیرې تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په سینو کې دي، ستاسو په زړو کې دي، ستاسو په ځانو کې دي، او تخفوه یا یې پټ کړئ، یحاسبکم حساب کوي ستاسو سره به د هغه په ذریعه باندې یا د هغه شي الله رب العزت ستاسو سره حساب و کتاب کوي. فیغفرون الله رب العزت بخشش کوي لمن هغه چاته یشاء چې خوښ یې سي،
ويعذب او الله رب العزت عذاب ورکوي من هغه چاته یشاء چې خوښي سي. والله الله رب العزت على كل شيء پر هر شي باندې قدیر قدرتمن ذات دی. چې کله وای دا آیاتونه نازل شول صحابه کرام ډیر پریشان اسوله او ډیر د پریشانی سره مخامخ سوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر سوله، بیا دا خبره وکړه چې دا کارونه د احکام چې موږ کوله دا هغه احکام چې موږ په وسه راوه، اوس کومه سوچونه او فکرونه چې موږ په زړه کې وي، کومې ارادې چې موږ په زړه کې وي، دا خو هغه څه دي چې موږ په وسه نه دي پره. دا شکایت یې وکړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو زړه غواړي چې هغه خبره وکړي لکه څنګه چې اهل کتابو کړی و، په خواني امتو کړی و، چې کله به نبی خبر ورته وکړل یا به آیات نازل سو د الله له طرفه څخه به وحی راغلی، نو دوی به دا یوه خبره کوله چې موږ دا حد څه واورېدله خو موږ یې نافرماني وکړله. نو بیا صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو داسې ووایاست سمعنا و اطعنا، چې موږ دا ټولې خبرې واورېدلې او عمل مو هم باندې وکړي. نو وای صحابه کرامو دا جمله تکراروله او پر خوله دا جمله روانه وه چې الهي مستا احکام واورېدله او د دې فرمانبرداري مو وکړله، د دې سرغړونه نه کوو. داسې نه کیږو لکه تیر امتونه چې هم احکام اوریدله او هم خلاف ورزي کوله. وای ډېر واره دا تکرار کړل. الله رب العزت بیا وروسته آیات نازل کړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، د سورة بقره 286 نمبر آیات الله رب العزت نازل کړي. نو په دغه آیات کې دا خبره تشریح کیږي آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول، بما پر هغه څه باندې انزل چې نازل شوي دي الیه د رسول و طرف ته من ربه د رب له طرفه، هر څه چې نازل شول رسول پر هغه باندې ایمان راوړی دی. والمؤمنون او مؤمنان هم پر هغه باندې ایمان راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور او په خدمت کې شکایت وکړي، خپل عاجزي ښکاره کړله. نو وروسته نبی پیغام ورکړي چې تاسو سمعنا و اطعنا وایاست، د تیرو امتو خبره مه تکراروئ، بله خبره وکړئ. نو په دې باندې دوی ټینګ سوله، ایمان او باور یې ودرلودی. الله رب العزت د دوی صفت وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر کوم څه چې دته د الله له طرفه نازل شوي دي ایمان راوړی دی او د سره مؤمنانو هم ایمان راوړی دی. کل آمنه، ټولو ایمان راوړي بالله پر الله باندې، و ملائکته او د الله په ملائکو باندې، و کتبه او د الله پر کتابو باندې، و رسله او د الله پر رسولانو باندې. لا نفرق بین احد من رسله، دا زموږ عقیده ده زما ورونو. لا نفرق، موږ جلاوالی نه راولو، تفریق نه راولو، بین احد د یو په مابینځ کې من رسله د الله رب العزت د رسولانو څخه د هیڅ چا تر مابینځ موږ تفریق نه راولو. داسې نه وایو چې اوس نو عیسی علیه السلام موږ منو، العیاذ بالله نوح علیه السلام نه منو. ټوله د الله رب العزت له طرفه حق انبیا دي، رسولان دي. که څوک ځینې انبیا و رسولان مني او ځینې نه مني، دې ته موږ کافر وایو او د دې عقیده برباد ده، د ایمان څخه وتلی دی. نو د رسولانو تر مابین تفریق او جدایي په هیڅ صورت کې باید څوک رانولي، دا عقیده ده. وقالو او دوی وویله د صحابه کرامو سمعنا، موږ هر څه واورېدله، و اطعنا او مو هم منل. دا احکام چې موږ واورېدله، دا آیاتونه چې نازل سوله، الله په یو څه خبر کړلو، دا ټوله مو واورېدل، و اطعنا او خبره مو هم ومنله او پر دې باندې ولاړ هم یو او دا عملي کوو هم. نو وروسته صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره پرېښودل سوله غفرانک، الهي موږ ستا څخه د بخشش طلب کوو، سوال کوو، ته موږ ته معافي وکړې. ربنا ای زموږ ربه، و الیک او ستا و طرف ته المصیر، بیرته ورتګ دی، بیرته تلل دی او ستا و طرف ته به بیرته موږ درځو، هېڅ چاره په دې کې هم نشته. اوس نو زما ورونو کله کله داسې چې د انسان په فکر کې ځینې داسې الفاظ وروګرځي کفري چې هغه د ویلو نه وي. د انسان په زړه کې داسې الفاظ وروګرځي چې هغه د انسان پر ژبه باندې ډېر درانه وي. صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په وارو وارو داسې پوښتنې کړي دي چې زموږ په زړه کې داسې الفاظ راغلي دي چې زموږ پر ژبه باندې ډېر درانه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل دي چې دا اصلي ایمان دی. ولې کومه غلطه خبره چې په زړه کې اراده یې سوې وي، پر خوله نه ښکاره کېږي، دا د انسان د ایمان علامه ده. که چیرې غلطه اراده د انسان پر ژبه ښکاره سي په الفاظو کې او هغه عقیده ولري، نو دا خطرناکه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې چا په باره کې د صحیح ایمان بشارت او زیری ورکړي دي، کم انسان چې د خپل زړه غلطه اراده په خوله باندې نه ښکاره کوي. دا هم احادیثو کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې شیطان تاسو ته داسې وسوسې در واچوي
چې هغه د پیشانۍ سره انسان مخامخ کوي، نو په داسې صورتو کې تاسو باید دا ووایسته چې الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا الفاظ وایست. قل هو الله احد دا وایست. کله چې تاسو ته شیطان داسې فکرونه در واچوي، مثلا یو ساده مثال ما د درس په شروع کې درته وایي، هغه دا چې انسان ته شیطان دا وسوسه ورچي چې ته او دا ټول مخلوقات الله پیدا کړی است، او الله بیا چا پیدا کړی دی. کله کله داسې فکر چا تور ولاړ سي، یا کله کله داسې فکر وي چې د قیامت ورځ خورالل عادي جنتو ته موږ داخل سولو، الله نجات د عذابو څخه رالی، دانو تر کومه وخت پورې ژوند دی، الله تر کومه پورې ژوند دی. که داسې فکرونه چا تور پیدا سي، نو قل هو الله احد الله الصمد دغه شان دی وایي. او د دې د علاج لپاره بل نسخه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هم وایي. علماء کرام بل د علاج نسخه دا شو ده قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا سورتونه باید انسان وایي. خو کله کله زما ورونو ځینې وسواسي انسانان چې د وسوسې په مرض اخته وي، د تشویش په مرض اخته وي، ناحقه یې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، په زړه کې ورګرځېدلي وي، وایي ما خو به خپلې ښځې ته طلاق نه ویلی. قرار شیطان د اراده نور پسې وپړسوي او نور یې ورغټه کړي، وایي او ما خو ورته ویله، ما باره د خلو ورته ویسي ته خو ما طلاق در کړی دی. نه که ښځه سمه ښځه د پر ځان یې طلاق کړی وي، نو هغه وسواس والا مریضان یا چې تشویش لري، هغه کسان که په زړه باندې د طلاق الفاظ څو واره را تکرار کړي طلاق نه راځي. طلاق دا خبره واوري، العنایه الهدایه شرح ده، د هدایه شرح ده. العنایه د مضبوط کتاب دی، په فقه کې معتمد کتاب دی، هغې کې لیکل سوي دي چې طلاق د خولې الفاظ غواړي. که په زرها واره انسان د طلاق سوچ او فکر په زړه کې وکړي، په دماغ کې دا اراده او دا فکر راوګرځوي، خو په خولې الفاظ نه ویلي، دغه ښځه پر دا خاوند باندې نه طلاقېږي. که یې د خولې الفاظ وویله او ښځې ته یې وویله، نو په دې صورت کې بیا دا ښځه طلاقېږي. او بل داسې دی چې د بل چا د الفاظو حکایت کول، مثلا یو سړي خپلې ښځې ته ویلي دي، دا مسله هم ښه ده چې درته ویې وایم، چې ته طلاقه یې، ما تا ته طلاق درکوي. اوس په بل مجلس کې دا سړی ناست دی، بل چا ته وایي ما خپلې ښځې ته دا وویله چې ته طلاقه یې، ما تا طلاق درکړی دی. اتیر الفاظ ورته را تکراروي، په دغه دوهم وار تکرار سره پر ښځه باندې بل طلاق نه راځي. دا حکایت دی، دا قصه ده، دا تکرار دی، د تیرو الفاظ دا کوي، یا قصه ده چې تیر الفاظ و دا بل ملګري او انسان ته تکراروي. نو ښه خبره به دا وي د هغو کسان لپاره چې هغه د تشویش په مرض باندې اخته وي، هغه کسان دي تشویش نه کوي او د زړه اراده چې د طلاق وي دا هیڅ اعتبار نه لري. او دا خبره خو به تاسو انشاءالله تعالی څو واره اورېدلې وي چې زموږ په شریعت کې ټوله دارومدار د زړه پر اراده باندې نه دی. البته کم الفاظ چې در خولې د طلاق په باره کې راوتل، پر هغه باندې فتوا ورکول کېږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وروستنی آیات الله رب العزت نازل کوي د نورو تیرو خبرو لپاره چې الله رب العزت د انسان په اراده باندې هم د انسان گرفت کوي، په بده اراده باندې. دغه آیات لپاره دغه آیات دلیل دی چې هغه حکم نور پورته سو. حکم داسو چې کم انسان څومره مکلف دی، دا خپل مکلفتیا په اندازه باندې د سره حساب و کتاب کیږي. لا یکلف الله، الله رب العزت نه مکلف کوي، پابند کوي نه نفسا انسان الا وسعها، مگر د طاقت په اندازه باندې چې څومره د طاقت وي. لها دغه انسان لپاره ما کسبت، هغه کارونه دي چې انسان وکړل، وعليها او پر دغه نفس باندې ما هغه څه دي اکتسبت چې دا نفس وکړله. د هر انسان لپاره ګټور کارونه د قیامت په ورځ په ګټه تمامیږي. د هر مخلوق لپاره، د انسان لپاره تاوانی کارونه د قیامت په ورځ تاوانی تمامیږي. ځکه نو په دې دنیا کې د انسان لپاره ګټور رخ هم شته او تاوانی لار هم شته. هر انسان چې پر هر لار لاړی، د تاوان سره به د قیامت په ورځ مخامخ کیږي او یا به د ګټې سره مخامخ کیږي. اوس د دې څخه وروسته الله رب العزت انسانانو ته دا خبره کوي چې تاسو پر خپلو کارو باندې پښیماني کوئ. هر کار چې وکړئ د الله رب العزت څخه دعا غواړئ، د هر کال د قبلېدو دپاره دعا غواړئ. کله چې لمونځ وسي نو تاسو دعا غواړئ. نیک کار مو وکړئ، دعا غواړئ چې الهي ستا په دربار کې قبول کړي، ما خو په خپل نیت او اخلاص وکړئ ستا د رضا لپاره، او پر ما باندې داسې یو بوج او تکلیف مه راولې څومره تکلیفونه چې تا پر نورو امتو دروست. ربنا لا تؤاخذنا، ای زموږ ربه لا تؤاخذنا، زموږ مؤاخذه مه کوې، زموږ گرفت مه کوه، ان نسینا که چیرې زموږ یو شی هیر سول، او اخطأنا یا موږ خطا وتلو.
په هیر او په خطا باندې الهي زموږ گرفت مکه، موږ منې سي، موږ ته سزا مراکې، موږ ته عذاب مراکې، زموږ مؤاخذه مکوه. شرعا دوه شان دي زما ورونو، یو هیر ده او بل خطا ده. یو سړی په روزه کې په هیر باندې یو شی خوري او بیا وروسته روژه ور پیادېږي، دغه انسان باندې روژه نه اوړي بلکې دا روژه یې ده. او یو سړی بیا په خطا باندې بل کار کوي، دغه انسان هم مکلف نه دی. نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو زما څخه دا دعا وغواړئ چې زموږ په هیره او زموږ په خطا باندې زموږ مؤاخذه مه کوئ. ربنا ولا تحمل علينا اسرا، او ما اچې علینا پر موږ باندې اسرا بار، کما حملته لکه څنګه چې تا دا بار اچولی و علی الذین پر هغو کسانو باندې من قبلنا چې زموږ تر مخه وه. په تیرو امتو کې خو دا یو مشکل و چې کله به دوی به د زکات څلورمه حصه ورکول، الله رب العزت موږ باندې د زکات 40مه حصه فرض کړله. او تیرو امتو کې دا و چې کله به د انسان توبه قبلېدله نو حتما به هغه انسان په قتل رسېدی. الله رب العزت د توبې د قبلېدو لپاره په دې امت کې قتل شرط کړی نه دی، بل دا شی چې په تیرو امتو کې چې به د چا جامه نجس سوله نو حتما به یې هغه ځای پرې کوي، بیا به یې بله ټوټه هغه جامې ته پیوند ورکوله. زموږ په دغه امت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه امتیانو کې دا تکلیف نسته، دا بوج نسته چې کم ځای نجس سو هغه باید 3 واره په بسم الله پرېولل سي چې اطمینان سو، نو دا پاک دی. همداسې نور څه په تیرو امتو کې دا وه چې چا چې به ګناه وکړله سهار به بیا هغه رسوا کېدی او د کور په دروازه باندې به څه لیکل سوي وه. خو دې امت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت کې الله رب العزت د پیرزوینې له مخې او د شفقت په خاطر باندې دا تکلیف پورته کوي. نو الله رب العزت ته موږ دا دعا باید وکړو، ربنا ای زموږ ربه ولا تحمل او ما اچې علینا پر موږ باندې اسرا بار، کما حملته لکه تا چې اچولی وو دا بار علی الذین پر هغو کسانو باندې من قبلنا چې زموږ تر مخه زموږ تر مخه کوم تکلیف چې تا پر نورو امتیانو د نورو انبیاو پر انسانانو پیروانو باندې ایښی وو هغه تکلیف پر موږ باندې مه ایږدې. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ای زموږ ربه ولا تحملنا او پر موږ باندې داسې بار ما اچوه ما لا طاقة لنا به، ما داسې بار لا طاقته چې طاقت نه وي لنا زموږ لپاره به د هغه بار په باره کې کم بوج کم تکلیف چې موږ طاقت نه لرو الهي داسې تکلیف پر موږ باندې ما اچوي. واعف عنا او په آخري کې بیا دا تکراري دعاګانې دي او 3 مهمې دعاوې دي. واعف عنا الهي موږ ته معافي وکړي. اوس به موږ هم د الله رب العزت څخه په دې باندې معافي غواړو، شاید چې زموږ د خولې څخه غلط الفاظ وتلي وي د سورة بقرې په ترجمه کې، شاید چې غلطي خبرې راڅخه سوي وي، شاید چې خطا راڅه سوي وي، شاید چې په هیره مو یو خبره کړې وي، شاید چې په هیره تاسو یو خبره اورېدلې وي یا کړې مو وي یا بله خبره مو تر خوله وتلې وي، نو ټوله به دغه الفاظ وایو چې الهي موږ ته معافي وکړي. واعف عنا او الهي موږ ته معافي وکړي. واغفر لنا او الهي و موږ ته بخشش وکړي، ګناهونه را معاف کړي. ورحمنا او الهي د دې ټولو کارو باوجود پر موږ باندې رحمت وکړي. انت بېشکه ته مولانا زموږ مولا او ته کارسازه یې او د ټولو امورو او د ټولو کارو اختیار و تا ته دی، ته بادار یې، ته آقا یې او ستا سره د ټولو کارو اختیار واک ستا. فانصرنا نو زموږ کومک وکړي علی القوم الکافرین، د کافر قوم په مقابل کې الهي زموږ کومک وکړي. دا دعا ډیره کوي. فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، دا خو د عام کسان هم ډیر ښه زده کولی سي. دا 3 دعاګانې نه دي، دا 3 دعاوې په د اخري آیات کې دا ټوله کسان زده کولی سي. او که چیرې نه زده کېدل یې واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، دا خو زده کوي. د دې دعا د زده کړې یو برکت دا دی که چیرې یو ځای میلمه یا حاضره وي پر تا باندې د مولوي صاحب او د طالب جان خیال رالی، مولوي صاحب ته یوه دعا وکړه نو د خطا ایستلو لپاره دغه الفاظ لا زده کړي. باید په دعا څوک خطا نه باسو، هم که صرف هغه انسان تر ځان تېروي لا دغه یو څو الفاظ ورته زده کړه. واعف عنا واغفر لنا. او که تاسو پام کړی وي کله کله د چا دعا نه زده د اول تورې په زور ووایي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام، بلا پسې چپسې پسې غرق وي، هغه اصلي دعا نه زده. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. په دې کې زما ورونو مهمه خبره دا ده چې دا هغه دعاګانې دي چې قبل سوي دي. د دې به یوه خوبي دلته ځینې احادیث ته زه درته بیان کړم، دا هغه دعاګانې دي چې قبل سوي دي. یو حدیث شریف کې راځي، مسلم شریف حدیث دی، وایي پر دا هر دعا باندې د الله د طرف څخه د نعم جواب راغلی دی،
یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دي واعف عنا، الله ورته فرمایل دي نعم ما تا ته معافي وکړله، واغفر لنا وارحمنا، الهي موږ ته بخښه وکړې، موږ باندې رحمت وکړې. وایي د الله له طرفه څخه د نعم جواب راغلی، یعنی تاسو ته موږ معافي وکړله، ستاسو ګناهونه موږ معاف کړله، پر تاسو موږ رحمت وکړي، او د کافر قوم په مقابل کې موږ تاسو کومک وکړي، پر تاسو باندې بوج او بار نه ایږدو. پر هر دعا باندې د الله له طرفه څخه د هو کې جواب راغلی چې و ستاسو دا ټوله سوالات او ټولې غوښتنې موږ قبول کړلې. او په یو حدیث شریف کې راځي، په یو روایت کې راځي چې د الله له طرفه څخه قد فعلت لفظ راغلی چې و دا کار ما وکړي، ما معافي درته وکړله، و ما بخشش درته وکړي، ما رحمت در باندې وکړي. فانصرنا علی القوم الکافرین، الله فرمایل دي قد فعلت چې دا کار ما وکړي، ستاسو په مقابل کې د کفارو له طرفه ما ستاسو کومک کړی دی، یعنی د کفارو په مقابل کې ستاسو له طرفه او په تاسو باندې کفار نه غالبه کیږي. دا ټول هغه څه دي چې په حدیثو کې راځي. یو بل حدیث شریف کې راځي، دا تر ټولو مهم یو دوه حدیثونه دي، ان شاء الله بالا درس ختمو. یو بل حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د معراج په شپه باندې درې شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکول شوله. د معراج په شپه باندې درې شان. اول 15 منځونه ورکول شوله چې هغه اوږده تفصیلواره کیسه ده، 50 منځونه و، بیا د کم نبی په تلقین باندې په خبرو باندې هغه کمیدله، 50 منځو ته خبر را ورسېدله. د معراج په شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه لویه تحفه د خپل امت لپاره 15 منځونه دي. او بل دوهم شی هغه د سورة بقره دغه آخري حصه ده، د آمن الرسول څخه دا دوه آیتونه نه دي، تاسو خو وینئ. آمن الرسول څخه بیا تر فانصرنا علی القوم الکافرین د معراج په شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بله لویه تحفه هغه دغه د سورة بقره آخري دوه آیتونه دي. او دریم چې کول سوی ده هغه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې بې له مشرکانو نور ټولو انسانانو ته غټ ګناهونه ور معاف سوي دي، خو په دې شرط باندې چې کله انسان توبه وکاږي او داسې نه وي چې دی توبه نه کاږي او پر دغه ګناهو باندې مړ شي. خو الله رب العزت ګناهونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې بې له مشرکانو او کافرانو نورو ټولو مسلمانانو ته معافوي، شرط یې دا دی چې توبه به انسان کاږي. نو د دې دپاره چې زموږ او ستاسو ټوله کارونه پر شرعي چوکاټ برابر سي، ښه خبره دا ده چې کله مړی وسی د مړی و قبر ته یو څوک ودرېږي د سر و طرف ته، د مړی د قبر د سر و طرف ته د سورة بقره اول آیاتونه وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه اولئک هم المفلحون، تر دغه ځایه پورې دا ووایي. او بیا د مړي د قبر د پښو طرف ته راسي دا څوک ودرېږي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، بیا تر د اخیره پورې فانصرنا علی القوم الکافرین. دا مستحبه او سنته طریقه ده. یو بل ډېر ښه حدیث صرف هغه دا حدیث دی، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي و یو وار جبریل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و خدمت ته رالی، چې دی خدمت ته رالی په دا جریان کې د لوړي څخه یو اواز وسو. جبریل علیه السلام سر پورته کوي او بیا دا وویله چې د اسمان کې یوه دروازه نن خلاصه سوله چې د نن څخه تر مخه هېڅکله نه ده خلاص سوې، نن خلاصه سوله. او بیا جبریل علیه السلام وفرمیل چې د دې دروازې څخه یو ملایکه نازله سوله، د دې دروازې څخه یو ملایکه نازله سوله. او دا جبریل علیه السلام وفرمیل چې پر مځکې ته دا ملایکه راغله، د نن څخه مخکې هېڅکله دا ملایکه مځکې ته نه ده راغلې، دروازه خلاصه سوله او د دغې دروازې څخه یو ملایکه مځکې ته راغلل. دغې فرشتې او دغې ملایکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړي او بیا عرض وکړي چې تا ته د دوو رڼاوو خوشخبري او زیری در کومه، وایه وره چې تا ته در کول سوي دي هغه دوه نوره یا دوې رڼاوې چې څه دي ستا څخه تر مخه بل هېڅ نبي ته نه دي ورکول سوي. اول نور یا اوله رڼا دا ده چې د فاتحة الکتاب یعنی الحمدلله سورة فاتحه، او دوهم د سورة بقره دغه آخري آیاتونه. دا دواړه داسې رڼاوې دي، دواړه آیاتونه یا دواړه شان داسې دوه نوره دي چې ستا څخه تر مخه هېڅ نبي ته نه دي ورکول سوي، سورة فاتحه او د سورة بقره دغه دوه آخري آیاتونه. دا په حدیث شریف کې راځي. او بیا وروسته اوږد حدیث شریف دی، د دې ټولو آیاتو څخه زه به خلاصه درته ووایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دا وفرمایله چې کوم انسان د شپې په حصه کې دغه سورة بقره دغه آخري دوه آیاتونه وایي نو انشاءالله د هر رقم تکلیف جن مخلوق څخه به الله رب العزت دته نجات ورکړي.
د هر رقم او د کم انسان څخه چې د شپې اورات پاتې سوي وي، که د هغه انسان څخه دغه اورات پاتې سوي وي او د شپې د پرېوتلو په وخت کې دغه 2 آیاتونه وایي، نو د تیرو پاتې سوو اورادو لپاره به دغه انشاءالله تعالی د 2 آیاتونه کافي وي. نو دغه 2 آیاتونه زما ورونو د شپې په حصه کې مه پرېږدئ. یوه دا خبره چې دا 2 آیاتونه به موږ په یادوو او د شپې چې کله بېدېږو دا به وایو. بل به په اوسني حالاتو کې د دې سخته پابندي کوو. مشکلات دي، جنجالونه دي، تکلیفونه دي، ظلمونه دي. د دغو 2 آخري آیاتو سخته پابندي کوي چې کله ماښام بېدېږي. آیت الکرسي در څخه پاتې نسي، دا آیاتونه در څخه پاتې نسي. قل هو الله احد یو وار، قل یا ایها الکافرون یو وار، دا در څخه پاتې نسي. او آخري 3 قله، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 واره سحر او ماښام در څخه پاتې نسي. دا د دې برکت دی چې کم کسان یې وایي چې الله رب العزت د مشکلاتو څخه ساتل دي. د دې خاصه پابندي کوئ او انشاءالله پرېږدو به نه. دا په یاد کې د نن څخه عزم ورته وکړئ چې موږ د سورة بقرې د آخري 2 آیاتونه حتما په یادوو، د دې لپاره چې الله رب العزت زموږ مشکلات حل کړي. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى